نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک دې دنیا ته د انسانان را لېږلي دي، د دې انسانانو دپاره الله پاک څه فیصلې م کړي دي. بعضې کار یې مونږ تاسو ته سپارلی دی چې دا تاسو کوئ، لکه مونځ به مونږ کوو، روژه به مونږ نیسو، حج به مونږ کوو، نیکي به مونږ کوو، د ګناه نه به مونږ ځان ساتو. دی مونږ ته سپارلی چې دا به تاسو کوئ. او بعضې څیزونه داسې دي چې هغې کې مونږ له اختیار نه دی راکړی، هغه الله پاک ځان سره ساتلی دی. لکه عمر شو، د ده به دونه عمري، د ده به کمي، د ده به زیاتي. اوس مونږ زما اختیار کې دی، ما له خدای اختیار راکړی دی، لاس او خپې راکړي دي. نو زه په خپل اختیار به مونځ کوم، که مې وکړو الله به خوشحاله شي، او که مې ونه که الله به خفه شي. عمر زما په لاس کې نه دی چې عمر ځان له زیات کم او یا ځان له کم کم. بچي زما په لاس کې نه دي چې ځان له بچي پیدا کم، یا ځان له هلکان پیدا کم، یا ځان له جینکۍ پیدا کم. دا زما اختیار دی چې واده به کو، کور ته به بیبي راولو، او نور د بچو چې کم څیز ستا په وس کې دی، د ښځې وس کې دی، اب هم کې، خو بیا بچي د خدای په لاس کې دی، د خدای په اختیار کې ده. روژه ستا اختیار کې ده، نیسې هم او که نه نیسې هم. دارنګې عزت ستا اختیار کې نه دی، ته به خپل اسباب استعمالوې. بعضې وخت کې به تا ځان ښه اسباب استعمال کړي، او یو ځای ته به ځې چې دلته به زما ډېر لوی عزت وشي، او منځ کې به د خدای بې عزته کړي. دارنګې صحت بیماری ستا په اختیار کې نه ده، دام خدای ځان سره ساتلی ده. علاج ستا په اختیار کې دی، خو د علاج نه پس جوړونکی خدای دی. ته به ډاکټر له لاړ شي، ښه قابل ډاکټر، امریکې ته به هم لاړ شي، لندن ته به هم لاړ شي، اپریشن به دې وشي، او د دارو د درملو پیسې به هم د سره ښه ډېرې، او خدای به وایي نه دی جوړو. او بعضې وخت کې به غټه بیماري وي، او غریب سړی به د 2 پیسو درک به نه لګي، یو سپیرکی به وخوري، خدای پاک به پرې جوړ کړي. نو علاج اختیار مونږ له خدای راکړی دی، علاج کوې او که نه کوې، که دې وکړه سنت دی، بعضې موقعو کې واجب دی، او که دې ونه که د سنتو یا د واجبو خلاف ورزي دې وکړه. لیکن جوړول زمونږ ستاسو په اختیار کې نه دی، هغه د خدای په اختیار کې دی. نو د بعضې څیزونو اختیار مونږ له خدای راکړی دی، هغه که مونږ کوو او نیکي وي ثواب به راکوي، که نه کوو ګناه به وي. بعض انسان اختیار راکړی دی، خو یې مه کوه، ګناه مه کوه، زنا مه کوه، غلا مه کوه، جواري مه کوه، ګډون مه کوه، دوکه مه کوه، دروغ مه وایه، غیبت مه کوه، مسلمان ته ضرر مه رسوه. نو که ماتې ځان وساته نو الله به خوشحاله شي، جنت به پرې راکړي، او که مې وکړل الله به خفه شي. لیکن هغه کم کارونه چې خدای ځان سره ساتلی دي، هغې سره به څه کوو؟ چې کوم یې ما ته حواله کړي دي، خو ګورم چې خدای پرې خوشحالېږي که نه. که یو که کوم به کوو، نه به کوو، خلاف ورزي مې وکړه الله به خفه شي. خو چې کوم کارونه خدای ځان سره ساتلی دي، او ما له اختیار نه دی راکړی، بچې پیدا کول او وجل، ما له ژوند راکول او سایستل، روغ صحت راکول او بیماري راوستل، عزت راوستل او ذلت راوستل، دا خدای ځان سره ساتلی دي. دې کې به څه کوو؟ که دې کې مونږ ړه خورو نو برباد به شو. لکه د چا زوی مړ شو، او دې ټول عمر سر تندې وی، او دې جړا کوي، رښتیا ووایه دا خپل زوی واپس جم دې کولی شي؟ نه، صرف ځان له ړه خوړه. یا یو سړی دی او دې بې عزته شو، او دې شپه ورځ پروت یو په دې تکل کې چې دا خو زما عزت لا، دا به څه کوو؟ دا دشمن خو وجل غواړي، او دې په سوچ او ټینشن کې پروت دی. دشمن به یا مړ کي یا به نه کي، که مړی که ګناه شوه، او که مړی نه که سوچ کې پروت دی. دې به څه کوي؟ یا یو سړی دی فصل کري، ته خدای په دې مکلف کړی چې زمینداره کوه، ته خدای په دې مکلف کړی چې دکانداري کوه، تا ته خدای وایي کسب کوه، ته دا هر څه کوې، او بیا دې فصل ګلی و. اوس به څه کېږي؟ دکان دې د شپې غل وه، مال نشته. ډېر خلک وایي یاره زه خو لګیم منځونه هم کوم او تجارت هم کوم، خو صاحب د ورځ مې د یو نه بتره ده، دا اوس د خدای کار دی. او ډېر خلک یې معمولي مزدوري کوي، په ګاډو ټماټر خرڅوي، غریب سړی دی، خدای والا ښه روزي ورکوي. نو ته به خپل کار کوې، کسب به کوې، دا روزي د بره نه د خدای ورکوي. اوس سړی غریب دی، دی به څه کوي؟
که دې اړه خوري ټوله ورځ یا خدایه نه خو ما په دې کې موټر وګټه او نه مې پکې بنګله وګټله او نه مې پکې جایداد واخیسته نو ټول عمر به اړه خوري. نو حضور پاک د دې یو ډېر ښکلی دم مونږ ته ښولی دی چې کوم څیز ستا په وس کې نه دی او د خدای په اختیار کې دی هلته به څه کې النبي علیه السلام فرمایي ورض بما قسم الله لک تکن اغنى الناس، ځان په هغه څیز چې کوم څیز خدای درکړی دی بس په هغې صبر وکړه چې کوم شی خدای درکړی دی په هغې راضي شه د خدای نه نو ستا نه لوی مستغني او ستا نه ښکلی جون والا به بل څوک نه دی دم راته وخت خدای زامن درکړي لور نشته بس وی خدای ته ښه پوهېږي زه نه پوهېږم دې کې به زما خیر وي بس ګوره مستغني شوې سوچونو نه خلاص خدای زړونه درکړي دي او زوی نه یې درکړي الله بس په دې ته ښه پوهېږي کیدای شي زوی مې لوپر و کیدای شي زوی مې بدماش و کیدای شي زامن مې دته سبا تنګ ومه بس خدای ته په دې ښه پوهېږي رضا بالقدر ورته وایي په تقدیر رضا ورته وایي خدای زه ستا په دې فیصله راضي یم زه په خپل خیر او شر نه پوهېږم بس مستغني شوې او که سوچ کې زوی د پلان کې شته او زما نشته د پلان کې شته او نشته ټینشن کې پروت نه به د دنیا ښه شي او نه به د آخرت ښه شي بس الله څه خوشحاله که نه څه ښه پوهېږي زما د ایمان دی او زمونږ ستاسو ایمان هم دا دی چې زمونږ نه خدای ښه پوهېږي موږ به صحیح او دا هم زمونږ ایمان دی چې الله د بنده دپاره او بالخصوص د مسلمان دپاره ښه فیصله کوي بنده خوښ دی او بیا په بندګانو کې مسلمانان ډېر زیات خوښ دي نو چې زه بنده مې او زه مسلمانه مې او بیا بعد انسان ډېر ښه منځونه کوي روجي نیسي نیک صالح عمرې حج هم ځي او بیا هم د هغه مثلا زامن ني یا زامن یې شته لوڼې ني یا جایداد یې ني یا مال یې ني دی به خفه کېږي نه ګیله به د خدای نه کوي دی به خدایه بس ته زما په حق کې ښه پوهېږې ته خوشحاله به زه خوشحاله یم اغنى الناس به شي داسې شو چې زړه مطمئن شو بس خدای راکړی حضور پاک مبارک لور و حضرت زینب د هغې یو ماشوم بچی ناجوړه شو نبی علیہ السلام پسې استازی ولیږه چې بابا ته مې ووایه چې راشي او د هغه ماشوم تقریبا زنکدن نو داسې وخت کې مور خو ډېره پریشانه او مور ته تسلي په دې راځي چې پلار وله راشي نبی علیہ السلام خو لسوان دی ډېر زیات او نرم دله مو هغه کې سوچ وکړو چې تر شماله خو خامخا جړه راځي نو لور به مې نور هم خفه شي نو استازی وله دوباره ورولېږه او ورته وایي چې زما لور ته ووایه چې د خدای پکړو صبر وکړه د خدای پکړو صبر وکړه ان لله ما اخذ وله ما اعطا چې کوم درکړي دي خدای درکړي چې اخلي د خدای دا بچي د خدای یا د خدای دی نو درم که خدای نو چې اوس تا سره ما یو امانت کېښود او دې در نه اخلم نو ته پرې خفه کېږي دا خو دا ما امانت و دا بچی خو د خدای امانت تی درې کو در نه اخلي ستا پکې څه کې نه وي درکړی بیا بس چې کله حضور پاک مبارک دا سوال جواب لور ته ولېږه لور خو لور ده نبی علیہ السلام ته دوباره استازی راولېږه وی بابا ته مې ووایه چې ستا دې په خدای قسم یې چې راشی قسم وله ورکړه چې راشي زما اړه دړمن دی ما له خپل پلار او د رسول الله مبارک غوندې پلار چې راشي زما تسلي به وشي نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره واغېستل او ورننوتل چې ورل هغه ماشوم یې راواغېسته او غېږ کې ونیده هغه زنکدن و لاس پې رپېدل او سید حضور پاک په دا غېږ کې لاړه نو ویې جړل نبی علیہ السلام نو فوراً عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہ سوال کئی اللہ رسول تم جاڑے تا خو مونږ د جلا نه منې کړي یو چې مړي پسې به نه جاړې نو دا ته ولې جاړې حضور پاک او فرمایل ساده عبدالرحمن دا د رحمت جړا ده د رحم جړا ده د رحم په دې ماشوم میړه کې رحم راغی نو چې په اړه کې رحم راشي نو خامخا بنده له جړا راځي د ژبې جړا ښه نه ده هغه د لمه خلاصو او تکولو جړا ښه نه ده د ګریوانونو جړا ښه نه ده ته وایي ان لله ما اخذ وله ما اعطا وكل عنده باجل مسمى چې درکوي خدای درکوي چې اخلي خدای اخلي هر چا لپاره خدای یو نیټه مقرر کړې ده نو جړا راشي غم او صدمه راشي د مارونو خو خلاصېږي به پسو د زړه ټینشن به پسه ختمېږي سکون به پسه ختمېږي ادا چې د خدای په دې کار ته صبر وکړې او په دې راضي پاتې شې تکن اغنى الناس خپل بچی د ابراهیم یو صحابي فرمایي وی دی چاله ورکړو چې د ماشوم له پی ورکوه عربو به دقسې ماشومان پیو له ورکول نبي علیه السلام یو ځل مونږ ته وی دی چې لاړ شو چې ابراهیم وګورو ماشوم بچی ا دې نه مخکې نور بچي مړه شوي دي نارینه
وی چې هغه ابراهیم هم ورته راوچت که قسم دې وي دونه ورته حضور پاک خوشحاله و چې وی بیاو به دا پوزه مبارکه به پې د پاسې خاونده ښکلا به او بیاو به دونه ورته خوشحاله یو ځل ورته سوال جواب وشو الله رسول هغه ابراهیم ناجوړه دی راشه واله چې ورغې نو غېږ کې راوچت که نو هغه هم ټوپونه وال ځان کدنې اوهو څومره سخت حال دې نه مخکې یو بچي طاهر وفات شوی دی په ماشوموالي بل طیب وفات شوی دی په ماشوموالو کې بل قاسم په ماشوموالي کې مړ دی 3 ماشومان بچي مړ دي دا څلورم نمبر څوک دا طیب او طاهر یو حسابی او څوک یې 2 حسابی خیر 3 ماشومان په ماشوموالي کې مړ دي او دا څلورم د څونه پې دړمن دی حضور پاک راوچت که او د سینې پورې ونیوه او د حضور پاک په دې غېږ کې تسا لاړه او نبي علیه السلام سوی او مقته سترګو نوښ کې روانې شوې او سوی ولا نقول الا ما يرضى ربنا هغه خبرې کوو چې په کوم زمونږ رب خوشحالیږي هغه خبره کوو چې په کوم زمونږ رب خوشحالیږي په کوم باندې زمونږ رب خوشحالیږي هغې نه علاوه دویمه خبره نه کوو او بیا سوی انا لله و انا الیه راجعون او بیا سوی انا على فراقك یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم استا په جدای مون خپه یو غمجن یو خو لا نقولو بله خبره نه کوو هغه وایو چې زمونږ رب ورباندې خوشحاله شي چې الله پې خوشحالي هغه خبره کوو ګوره دې ته رضا بالقدر وایي نو چې څه الله پاک زمونږ دپاره مقرر کړي او مونږ وایو الله دا تا مقرر کړل بس دا ستا د طرف نه دي که مال راکې بس ما خو خپل وس کوشش به کوم چې نه راکې نو په زور یې د ناواله نشم په زور خو یې د نه نشم اخیستی بس زه پې خوشحاله یم خدای په دې لږ هم خوشحاله شم خدای ډېره دې راکړې ده په دې هم شکر ادا کوم خدای ژوند لږ دې که ډېر دی پې خوشحاله یم بچي هلکان دي که جینکې دي که ګډوډ دي که لږ دي که ډېر دي بیا پې خوشحاله یم که دې راکه بیا خوشحاله یم که دې واغش بیا پې خوشحاله یم حسن دې راکه لا خوشحاله یم خشتن یم بیا خوشحاله یم بیماري دې راوسته سوال به کوم چې خدای لرې کې خو الله جنګ سره نه کوم او نه در سره کولی شم د خوشحاله نو ستا ژوند به په اطمینان تېرېږي او چې نه ځان ته دا مړي یادی او دا غمونه یادی او دا ټوپونه وی نو دا مړي جم دی کولی شي څه والله کې یې څه وکړی شي که تا راونیسي ته به څه کوې که دا نور بچي دغه راونیسي بیا به ورسره څه کوې هېڅ نه شي کولی دغه فیصلې خدای ځان سره پرېښي دي او دا زمونږ ایمان دی چې خدای زمونږ په خیر او شر ښه پوهېږي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تا ته به یو شی ښه ښکاري هغې پسې شاته به پټه خزانه د شر پرته وي قرآن کې الله وی عسى ان تکرهوا شيئا وهو خیر لكم تا ته به یو شی بد ښکاري ته به چې دا خو ښه شی نه دی هغې پسې به شاته د چا خزانه پرته وي د خیر حضرت موسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې پاڅېد تقریر یې وکړ ډېر بهترین تقریر یې وکړ ډېر ښایسته داسې تقریر یې وکړ چې د خلکو سترګو نه اوښکې وبهېدې ړونه د خلکو ویرېدل نو چې ښه تقریر بعضې وخت کې د انسان د خولې نه وځي نو په خلکو اثر وکړي یو سړی مجلس کې پاسې وی د الله پیغمبره ستا نه بل ښه پوه شته ستا نه پوهې زیات شته ځکه چې دا تا کوم تقریر وکړه دا خو ډېره پوهه ده دا خو تاله خدای ډېر علم درکړی دی او ډېره پوهه ورکړې ده بل څوک ستا نه زیات پوه شته موسی علیه السلام ورته ویل زه پوهېږم خبرې ټیک وه ولې ټیک وه ځکه پیغمبر دی او پیغمبر په امت کې ډېر پوه وي امت خو د پیغمبر شاګردانی او پیغمبر استاد نو چې پیغمبر استاد شو امت یې شاګردان شو مونږ ته چې څومره دین خولی دی مونږ ته چا خولی دی حضور پاک نو د صحابه د پیغمبر علیه السلام نه زیات پوی په صحابو کې بل څوک نه ټیک ده خبره شاګرد دی هغه استاد یوه بل امت چې زده کړه کوي پیغمبر نه کوي پیغمبر چې زده کړه کوي د چا نه کوي الله نه کوي د چا شاګرد دی نو خبرې ټیک ده تاسو خو ما نه زده کړه کوئ زه د خدای نه زده کړه کوئ تاسو زما شاګردان یې زه ستاسو استاد یم تاسو ته چې مسله پیښه شي ما نه به تپوس کوئ کیدای شي ما سره جواب وي یا نه او که ما ته څه مسله پیښه شوه نو ما ته به اشکال نه پیښېږي ما له به خدای فورا اطلاع راځي
نو خبره ټیک کړې وه خو دا ټکي چې دا زه ښه پوهېږم که نه دا د خدای نه ښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دله پکار و چې دی ویلو چې الله ته پته ده. ظاهر کې خو تاسو ته زه دین ښیمه خو نور الله ته پته ده. دی و نه وي نو فورا جبریل علیه السلام وله راغی وی یو سړی دی چې ستا نه زیات پوهې دی، هغه سره یو علم شته او تا سره نشته. نو چې کم سړی مولی او دته پته ولګي چې پلانکي سره خو زما نه زیات یو علم دی، دی کوشش کوي چې اوس هغه پسې لاړ چې هغه ته زده کړي. یا پته ولګي چې پلانکي کتاب کې خو یو ناشنا مسله ده، دی به هغه کتاب په بیه علي خو هغه مسلې دپاره دا ستاسو پښتو کې تاسو پوهې دپاره ځان به پرې پوهې. خو بمانه پوهې شته او شته دی. کوم ځای دی الله زه ورپسې ځم مجمع البحرین کې دی چې کوم دی 2 دریابونه یو ځای کېږي. الله څنګه معلومه دی نه خراته وښایه ورس ټکي کې اوس الله ته محتاج دی. ټکي کې شته او شته دته پته نشته. کوم ځای به معلومومه الله چې الله ته اوس وښایه. خو زه خدای ځان ته محتاج کوي وي ځان سره به یو کب والې او چې کوم ځای دا کب جمدی شو دقه ځای به دا ناست دی. یوشع ابن نون شاګرد و هغه ته ویده چې دوه اشنا شاګرده زود او دا خو واقعي دا سړی ګورو چې د سره کم علم دی چې ما سره نشته. زامبیل کې نور خوراکم واچو او کب یې روید کړی کب یم پکې واچو او چې کومه لار ورته خدای ښولې و په هغې روان شو. قرآن حکیم کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې الله پاک دا واقع ذکر کوي چې هلته ورسېدل یو ځای ته نو هلته یې ډډه وواله، دواړو سرونه کېښودل، دریاب یو غاړه وانته او چې ډډه یې وواله دواړه اوده شو. شاګرد یې مخکې پاسېد راویښ شو. نو شاګرد یې ستړی و نو تیلی یې کولاو کړه د هغې نه خوراک راغلی. یوشع ابن نون چې تیلی یې کولاو کړه سینکرې نه خوراک راغله هغه روید کړي کب په یو تیلی نه ټوپ کړی او دریاب ته وغورځوی. هله موسی علیه السلام معجزه الله طاقت قدرت لري چې دریاب ته سینګ ټوپ کړی او ورپرېوته د دریاب اوبه لکه د تاخچې په شانتې دقسې شوې، سورنګ پکې جوړ شو لکه د غټ پیپ په شانتې یو سورنګ کې جوړ شي. حالانکې د اوبو خاصیت دا دی چې اوبه یو بل سره جنګېږي، اوبه فاصله نه پرېږدي یو بل سره، لیکن دا معجزه شوه. د کب جمدې کېدل ځان نه معجزه شوه، دریاب ته ټوپ کول ځان نه معجزه شوه او په دریاب کې بیا یو غټ سورنګ جوړېدل دا ځان نه معجزه شوه. بس شاګرد یې وی دا خو څه ناشنا کار وشو. ودرېږه استاد جي راپاسې موسی علیه السلام. نو زه به ورته دا قصه کوم چې موسی علیه السلام راویښ شو شاګرد نه خدای خبره یې راکړه. یې را یاده د چا په لاس کې ده اوس ګوره بعضې څیز خدای ځان سره ساتل، بعضې تاله درکړی دی، بعضې خدای ځان سره ساتلی دی. که موږ د دنیا ټوپونه وو چې بشیر جان له ښځه کو چې خدای وي زما وله نه لیکلی نو زموږ څه پولې بشیر جان تاله هم تسلي درکو یار که چې ته هم خفه نه شي. نو که موږ د دنیا غوبل او کوشش او خدای وایي چې ما وله نه ده لیکلی جنت کې پرته ده د ښځه دلته نشته. کوم ځای ده جنت کې به د انتظار کوي دې دې وله لږ زر لاړ شي که نه او که نه زر دې وله لاړ شي که نه هلته وله ما ساتلې د هغې له زر نه د دنیا د قنۍ پسې منډې وی دا ده. خو نو بعضې څیزونه الله پاک ځان سره ساتلی دي. نو یېره او یاده د چا په لاس کې ده؟ پیغمبر مبارک نم په باندې خدای یېره راوستی ده. په 2 رکاتو یې سلام وګرځو. یو موقع کې مونځ کې خبرې هم جایز وې، لومبۍ زمانه وه او مونځ کې ګرځېدل هم جایز و، لومبۍ زمانه وه. په 2 رکاتو یې سلام وګرځو یا ویې ګرځو. یو صحابي د ذوالیدین او ورته پاڅېده انسیته ام قصرت الصلاة یا رسول الله، د خدای رسوله هیر شدي شو که مونځ کې کوتاهي راغله، مونځ کم شو. نبی علیه السلام وی دواړه نه دي شوې پوره یېره. بیا فوراً صحابو نه تپوس وکړو ابوبکر عمر رضی الله عنهما کابر صحابه موجود دي اصدق ذوالیدین دا سړي ټیک وی وی او صاحب ټیک وی پوره یېره دلته ورمخکې شو هغه 2 رکاته یې وکړل او بیا سجده سهوه وکړل. نو یېره د خدای پیغمبر مبارک څونه هوښیار قابل مونځ سره شوق عقلمند حافظه مضبوطه، لیکن دا د یېره پرې بعضې څیزونه خدای ځان سره ساتلی. شاګرد نه خبره یېره شو چې موسی علیه السلام پاسې زه چې ځو کونټۍ د ګوډې راواغېسته روان دي زی خو دقه ځای پورې پې ستړه نه وه راغلی، اسې ډډه وواله دمه شو. ستړی بعضې وخت پابندني راغلی اسې وله خوند ورکي یو ځای کې لږ ډډه مې ووالی
بعضې وخت سړي له خوب هم نه ورځي، هسې بالښت ته ډډه ووایي، یاره خوب هم نه راځي، ستړی هم نه یم، هسې به ډډه ووهو، لږ خوند به راله راکړي. چې هغې نه تلل نو ښه به زبردست یو شبه روز مزه دې وکړه. چې ښه شب مزه دې وکړه نو شاګرد ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. هغه تیلی دې راوباسه، لږ خوراک راکړه، ستړی شو. چې شاګرد تیلی خوراک واورېدل، اوهو استاد جي ما نه خو خبره یېره وه، هغه مخکې چې تیږې ته م ډډه والې وه هغه کب خو ټوپ کړو دریاب ته پرېوته. وما انسانیه الا الشیطان انسانیه الا الشیطان ان اذکره. شیطان نه خبره یېره کړه. شیطان هم د دماغو کې پروتي انسان ته وسوسې اچي، بعضې وخت کې دومره وسوسې واچي چې خیر خبره ته یېره شي. بس موسی علیه السلام خو پوه شو غصناک خو ډېر زیات دی، یو څوک سره سړی زوړ قندار ته رسوي، خو دلته پوه دی چې دا کار زما د لاسه دی، چې ما ځان ته ښه پوه ویلی دی، نو دا شاګرد هم چې کړېږي ما د لاسه اوس کړېږي. ذلک ما کنا نبغي فارتد علی آثارهما قصصا. وی او مقه ځای دی زه چې ځو، زموږ مقصود مقه ځای دی چې سنګ تلي اولټ واپس اباوټن واپس را روان شو. چې واپس څنګه رالله نو هغه علما پکې لږ اختلاف لري، خو یو معنا داسې ده چې په هغه سورنګ کې دننه ننوتل هغه اوبو کې، او دواړه لاړل نو پورې غاړه یو جزیره ده. په هغه جزیره کې یو سړی ملاست دی، سپین څادر یې چولی دی، نیم څادر یې د سر نه راتاو کړی دی او نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی دی. حضرت موسی علیه السلام ودرېد، وی السلام علیکم ورحمت الله، سلام یې پرې واچو. هغه سړی ورته څه وایي؟ وی انا بارضک السلام. دلته خو سلام څوک نه پېژني، دا سلام هم څنګه واچو؟ بعضې خلک دغه حضرت خضر دی. بعضې وایي موسی علیه السلام سره علم غیب و هغه سره نشته، هغه سره علم غیب و موسی علیه السلام سره نشته. دا دروغ خبره ده. علم غیب د چا خاصیت دی؟ په پټو غیب رازونو الله خبر، دا بل چا نه ورکوي. که ده سره علم غیب وي نو د موسی علیه السلام نه تپوس ولې کوي چې دلته خو سلام نشته، تا ولې سلام واچو؟ ولې دې تپوس کوي؟ موسی علیه السلام نه تپوس وکړه دلته خو سلام نشته، تا څنګه سلام واچو؟ ته سلام نه څه خبرې؟ دې علاقه کې خو په دې آدابو څوک نه پوهېږي. او ورته وایي انا موسی، زه موسی یم. ګوره بیا نه پېژني، که علم غیب و نو بیا خو به یې پېژندلی و که نه، بیا نه پېژني. موسی بني اسرائیل، د بني اسرائیلو موسی ورته تپوس ته کوي. یو سړی چې بل نه تپوس کوي په څه بنیاد تپوس کوي؟ چې پته ورته نه لري. که د غیب و علم وی ولې دې تپوس کوي؟ موسی د بني اسرائیلو موسی وی او د بني اسرائیلو موسی ما څه له راغلي؟ ورته تپوسونه ته کوي څه پسې راغلو؟ یاره تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم، تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم. او ورته څه وایي؟ ګوره بعضې سادهګان وایي د سره د غیب علم و موسی علیه السلام سره نو دا غلطه خبره ده. او ورته څه وایي؟ موسی ما له الله یو علم را کړی دی، تا له یې نه یې درکړ او ته پرې نه پوهېږې، په هغې ته نه پوهېږې. او تا سره یو علم دی که ما سره نشته، په هغې زه نه پوهېږم. یو علم خدای تا له درکړی، ما سره نشته، لا اعلمه، په هغې زه نه پوهېږم. یو علم ما سره دی، هغې باندې ته نه پوهېږې. ګوره پته ولګېده که نه؟ که هغه حضرت خضر سره د غیب علم وي نو دا ورته بیا ولې وایي چې تا سره یو علم دی لا اعلمه، زه پرې نه پوهېږم، زه نه پوهېږم. دا خدای هغه له یو خاص علم ورکړی حضرت خضر له، چې هغه علم خدای حضرت موسی علیه السلام له نو ورکړی. دا کم علم دی؟ دا د امور تکوینیه علم دی، دې سره د شریعت سره تعلق هم نشته. نه په دغه علم انسان مکلف دی. هغه څه علم ادا یو شی به لرې و ده ته به نږدې ښکارېده، او که یو شی به په زمانه کې لرې و 20 کاله پس به کېده، ده ته به خدای پاک مخکې وښو. ټول نه بعضې، ټول نه بعضې. که یو شی به په فاصله کې لرې و، مکان کې فاصله کې، ده ته به نږدې ښکاره. او که یو شی به په زمانه کې لرې و، کال پس 10 کاله پس به ښکاره کېده، ده ته به خدای مخکې وښو. ټول نه بعضې دا وله خدای یو علم ورکړی، او دا علم د حضرت موسی علیه السلام سره نو، دا د غیب نی، دا یو علم د امور تکوینیه یو علم دی، یو پویه ده، او خدای پاک یو انسان له ورکړې ده. دا چا ته د تجربې نه پته لګي،
ډېرو خلکو تجربې نه پته لګېږي او چاته نه لګېږي. لکه مثلا یو بم دی یو ځای کې پروت دی، زه پې تېرېږم را تېرېږم، ما ته یو اوسپنه ښکاري، خو چې کم سړی د هغې ماهر هغه ته پته لګي چې نه ګورې دا بم دی، ګورې دا یو 15 ګنټې پس الوزي. داسې ده که نه ده؟ نو دا بعضې انسان ته د تجربې نه پته لګي، بعضې انسان ته الله بله پویه ورکړي د هغې نه ورته پته لګي. او د دې څیزونو د شریعت سره ورسره تعلق نشته. موسی علیه السلام ورته وایي نه بس ما ته به ښیې، وایي هغې ته صبر هم نشي کولی. وایي کوم به ځکه روان شو. اوس حضرت یوشع ابن نون یا واپس کړی دی چې ته ځه اوس، او یا کیدی شي ورسره روان دي خو شاګرد دی، شاګرد بیا څوک نه یادوي. د دریاب په غاړه روان شو، یو کشتۍ را روانه وه. کشتۍ والا چې حضرت خضر وپېژند هغې ته خو پته وه چې دا یو نیک انسان دی او بزرګ دی، د هغه ناشنا څیزونه به یې لیدل. هغه زر راله او کشتۍ ورته خوا کې ودروده، کم فاضل مناسب پلانکي ځای ته ځو، دا یې راوخېجې او بې پیسو یې بېکری بوتلل. د دې نیکانو عالمانو خلک قدر کوي. اوس هم په پلین کوچ یا په سوزکي کې اکثر پیسې ترې وانخلي. زه چې ځو خیرات ترې بول دواړه وختل چې کشتۍ د دریاب منځته شوه. حضرت خضر علیه السلام یو تبرګې راواخېسته او چې ډز یې ورکړ نو د کشتۍ نه یو غټه دړه جدا کړه. موسی علیه السلام ورته وایي دا دې څو کړل؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. دا تخته وباسې خلک غرقې د خدای بنده، اوس به اوبه راننوځي موږ به هم غرق شو او دا ټول خلک. او څه وایي؟ وایي خیراتي یې راوچت کړو، مفتو کې یې راوچت کړو، خیره سره وکړل. نو عمدت الی سفینتهم، نو تا ولې کشتۍ غرقې، تا سره څوک خو کې ته سره بد کې او خلک هم غرقې. یې دی ووایي نو حضرت خضر ورته وایي ما درته نه وایي چې ما سره سب کار نشي کولی؟ نه ویلی. بس موسی علیه السلام پوه شو، وایي ښه زه به زه ټیک شوه، بیا به دویم سوال نه کوم، بیا به نه کوم. چې د کشتۍ نه او موسی علیه السلام زر تخته واپس په هغه ځای کې کېښوده او څادر او ټوپلې راغېښتې چې پکې په زور ورکمه او دا زغاړو ته ولګوم چې ښه په زور باندې پرس ورشي اوبه را دننه شي. حضرت خضر هغه تختم ته یې خو غورځولو، څادر یې مخ خوا کړ. تا خوا کړه اوبه ولې راځي؟ یاره واقعي اوبه نه راتلې او خلکو هم غږ نه کو. هغوی ته خو یو لوی ولی الله د زمانې ښکارېده. او علما لیکي اختلاف په دې کې شته چې حضرت خضر پیغمبر دی که د خدای ولی دی، خو محققین علما لیکي چې دا پیغمبر و. هر پیغمبر د خدای ولی د پیغمبر ځکه وروستو په خپله وایي وما فعلت وانا امري، دا مې په خپل اختیار نه دی کړی. او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما، یو خاص علم مې ولا ورکړی دی. او هلته ماشوم وجني، نو ماشوم په الهام څوک نه وجني، الهام څه حجت نه دی، د خدای په امر به وجن. نو علما لیکي راجح هم دا ده، محققین هم لیکي چې دا پیغمبر و چې کشتۍ نه کوز شي او ماشوم لوبې کول. حضرت خضر ورغی او ماشوم یې د سر نه راونیو په دواړو لاسونو کې او زور یې ورکړ چې کلپ شو سر یې ورته ما. پیغمبر له خدای طاقت ور خو ډېر لوی طاقت چې سر یې مات کړ. موسی سم ور ټوپ کړ دا دې څه وکړل؟ اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. دا خو دې ډېر خطرناک کار وکړو، ماشوم دې بې ګناه بلکې د خدای بنده داسې کې. ګوره ما تا ته نه وایي چې ما سره صبر نشي کولی. یاره بس وایي داسې کار دی یو ځل مې پرېږده، نو که په درېیم ځل مې ووایي نو بیا څه خپله خوښه ده. اوس موسی علیه السلام چې ورسره وعده وکړه بیا ولې پې اعتراض کوي؟ د شریعت قانون دا دی چې د پیغمبر په مخ کې څوک داسې کار کوي چې ظاهر کې هغه انسان ته ګناه ښکاري، نو پیغمبر به پې خامخا اعتراض کوي چې دا مه کوه. او که اعتراض یې پې ونه کړه دې ته زموږ په کتابونو کې تقریر وایي، دا بیا د جواز دلیل ګرځي. که دې ځای کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی نو دا به یو مسله وه، دا به د خدای قرآن کې ګوره راغلي دي پردی کشتۍ ماتوه، د پردي سوزکي نم شیشه وباسه، د پردي موټر نم شیشه وباسه. ولې ځکه هلته یو کس کار کړی دی، موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی دی، هغه پې انکار نه دی کړی او قرآن خبره ذکر کړې ده، به دا د شریعت حکم دی کړی. زم نه هلته پې موسی علیه السلام اعتراض کړی دی او هغه ولې ستا کې چل دی وروستو را روانه ده خبره. نو پیغمبر مخکې چې څوک وجل کوي او پیغمبر په چپ پاتې شو، دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره جایز ده، یعنې پیغمبر په ناجایزو چپ نشي پاتې کېدی.
اوس په لاره تل انطاکیه او ښار د هغې په خوا ورتېر شو. هلکه موږ مسافر یو، خدای مو بخښه ډوډۍ راوړه. هغه د جهان شوم پاړه خو هغې ځای مړه مم دا نه ده لږ یې مړه شو، تاسو له موږ نه ډوډۍ غواړئ. بعضې شومانې ډوډۍ ورنه کړه چې په لاره تل یو دیوال پکې کوږ دی او قریب و چې را پروتې وي. حضرت موسی علیه السلام ودرېده او دیوال ته لاس اړم که او نیغ یې کړ، یو لاس سره یې مخامخ برابر کړ. موسی علیه السلام ورته دا دې څه چل وکړ؟ مونږ د هغوی مېلمستیا شوه، د شوم پړق بچو نوړی ډوډۍ را نه کړه، اته دیوالونه ولې جوړی؟ او چې دې جوړه و نو ورسره به خبره کړې وه چې دا دله جوړه و، خو مونږ باندې ډوډۍ خو وخوری که نه؟ دا دې څه چل وکړ؟ هغه وی هذا فراق بیني و بینه، بس زما ستا نه کېږي، زه خو چې خپه خوځوم ته را باندې اعتراض کې، زه چې کار کوم نو ته دا دې څه چل وکړ؟ نو هر وخت زما ستا خو دا د مرۍ نیول نه کېږي. دا جګړې خو استاد او شاګرد چې هر وخت په جګړې هغه ته سبق ویلی شي، کوم ځای سبق ویلی کېږي؟ دا نه کېږي، دا زما ستا جنجال. زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړ، زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړ، دا نه کېږي استاد جي، بس کاکاجي نور زما ستا نه کېږي. موسی علیه السلام هم پوه شو چې واقعي اوسه پورې خو ما هم ډېره ګزاره وکړه، دونه ګزاره خو ما اوسه پورې چا سره نه ده کړې، زه خو ما خو یو سوک کې کمال ده، خو دا خو زما استاد دی، خدای خو در رالېږلی یم نو ادب خو به کوم. یعنې هغه قبطي چې کله هغه روانې کو او موسی علیه السلام ورته سوک ورنیغ کو او صرف ادب یې ورکو، خو چې یو سوک یې ورکو بس هغه ډرون حمله وه، هغه په ځمکه پرېوته او خرخر ساتي ووته. سار له بل سره جګړه کوله، راشه کنه موسی بل جګړه کوي، خو چې ور مخکې شو هغه بل وي چې پرون خو د یو بېغمه کړی خو ما له دې سوک راکړه، خو ما هم بېغمه کې. ای موسی دا څه کې؟ دا نه یو زورور او بدماش جوړی، دا څه کې؟ عیاذا بالله. نو موسی علیه السلام د پیغمبر د 4,000 ځوانانو برابر طاقت دی، د عامو انسانانو ځوانانو بوډاګانو نه، د 4,000 ځوانانو طاقت د پیغمبر ته ورکړ. ورته یې ویل لکه زه ته اوس خبرې وکړمه چې کومې کارونه مې وکړل تا ته ناشنا ښکاره شو. وایي دا کښتۍ دا د 10 مسکینانو وه، 15 روغ او 15 شلیان، دقه یو کښتۍ ده او په هغې مزدوري کوي. مخکې یو ظالم بادشاه اعلان کړی دی چې زما کښتو ته ضرورت دی او چې کمې روغې کښتۍ دي به حق سرکار ضبط نیسئ ضبط کوئ. دا کښتۍ په هغه بادشاه ور روانه ده، خلاصېدې خو ترې نه شي. نو چې ورشي دا خو روغه کښتۍ ده، نو ضبط به یې کیتې، دا خواران به څه کوي؟ نو ما وله عیبجنه کړه، تخته مې ته وویسته چې د بادشاه کارداري دا وویني او وګوري، وایي به چې دا خو سوری ده، دا نه ضبط کوو. بادشاه وایي روغه ضبط کوې، نو دې غریبانانو ته به دا کښتۍ محفوظ پاتې شي. دا مې ځکه وکړه. ګوره اوس دا زما هغه مقصد دلته راغی. څنګه چې ظاهر کې خو کښتۍ تختی ستل ښه نه دي، ظاهر کې خو دا ښه شی نه دی، خو دننه ورپسې څونه فلسفه پرته ده، لاندې دغه فلسفه پرته ده چې کښتۍ به د مالکانو ته محفوظ پاتې شي. ظاهر کې خو کښتۍ دی ولا خرابه ده. یو تختی ستل ښه دي خو چې ټولې ورته بچ شي، یو تختی ستل ښه دي خو غونډه کښتۍ به ورته بچ شي. دقسې ظاهر کې به موږ ته یو کار ښه نه ښکاري، اوهو زوی ناجوړه شو، اوهو لور ناجوړه شو، اوهو دا مصیبت وشو، اوهو پیسې روکې شوې، اوهو زوی مړ شو، خو دننه به هغې کې ستا د خیر یو غټه فلسفه پرته یو ځواب نه یو ثواب. دلته به څه وایو؟ رضا بالقدر. خدایه بس چې ته په څه راضي زه پرې خوشحاله یم. دلته د خپله قصه وکړم. زما چې کله خادي و واده، باباجي زمونږ جمدی و، مونږ خو ډېر لوی انتظام کړو، د ډېرو خلکو د مېلمستیا انتظام هم کړی، ډېره ډوډۍ هم پخ کړې وه، بله دیګونه هم باندې کړي، ټول تورنګزو او میره او ګیر چاپېره خلکو ته ډوډۍ ورکړې. د مازدیګر نه صیبه وریځ راله او څاڅکي شو. یاره زما به دماغ و تیاره شوه، ابټیاري له ورغلمه، ما وی دا به څه چل کوو چې ته ترپالونه وروړه. هغه وی دا خو یو دیګ نه دی او نه شل دی او نه 50 دی، دا په ترپالونو کوم ځای کېږي؟ ای خدای دا به خدا خو ټول کلي ته میرو ته عمرزی تورنګ اوتمانځی دنیا خلق دی. باباجي اوس هم خیرات بس کړو، دا به څه کې؟ نو زه په منډه رالمه، زموږ باباجي ناست و، سربیلان خان موري صاحب د نوي کلي او ورسره ناست او نور علما. نو زه وارخطا وم، ما ته ولې؟ نو جي باران شو څاڅکي، دوا وکړه جي.
مولوي صاحب ته مې وویل او که دا باران په شیبو شو دا به څه کوو دې خلکو سره څه کوو دې ډوډۍ سره به څه کوو حاجي ته مونږ وخانده ما ته ویل بچې الله پې خوشحاله چې دا باران کوي والله پې خوشحاله دی که خفه نه مې خدای خو چې کوم کار کوي په الله په خپل کار خوشحاله وي چې خدای پې خوشحاله دی مونږ هم پې خوشحاله دا هغه رضا بالقدر الله پې خوشحاله دی بس مونږ د خدای په کار کې ګوتې نه وو مونږ هم پې خوشحاله بس دې کې دوام نه یا په خدای یقین وکړه چې داسې رالمه یو پیلس شل څاڅکي وشو هغه ځای مونږ به چړقو راته او باران بند شو وریځ لاړه ښه لمر راوخت سبا ښه پندېدار پروګرام وشو یاره ما وی خدای پاکه د نیکانو د بزرګانو د خولې خبر عجیبه ناشنی د خدای په رضا راضي شه باقي مدد به د الله کوي او که ته وایې نه خدای زه دې لیدې یم هغه بل خو مونځ نه کوي او زه خو کوم او زه دې راوپرځولم او زه دې ناجوړه کړم او زما بچې دې مړ کړم ما څه چل کړی دی خدایه نو په دې والله که ورسره وکړی شي خدای سره نشي کولی مه خفه کوه الله چې کوم کار د الله په لاس کې دی په هغې راضي شه راضي تکن اغنى الناس نه به دې خدای مستغني کي او ته په خپل هم صبر شي صبر دې په خپل هم ځان له پیدا کړه وروسته فلسفه ده ما ته یو شی ښه نه ښکاري الله ته به ښه ښکاري الله به زما خیر لټوي دې کې به زما خیر وي دې کښتۍ والا خیر یې ولټو چې تختۍ ته ولې جدا کړله ظاهر کې شر و بادشاه نه بچ شو چې به بادشاه کښتۍ ولله پولیس والا ولاړو دې خورا والا کښتۍ والا یو بې کتل چې کومه روغه وه دا به حق سرکار زبر ځې دېږې چې کومه ناجوړه وه نقصاني وه ځې چې دی وکته نه خو جي تخته وتې ده هله دا خو نقصاني ده ځې کوې ځان مې مزدورې هلک مې ولې مړ کړ د خدای په علم کې دا ماشوم کافر و چې دی کله لوی شي دی به کافر او د مور او د پلار به د ګمراهۍ غټه ذریعه مور پلار به هم کافران کوي ځان سره نو ما ته الله حکم وکړو مړ که دا ماشوم مړ مې که خو ظاهر کې د ماشوم وجل ښه دي که بده مور پلار به څونه جړا کړي او بیا علما دي کي چې د دغې ماشوم په عوض کې الله پاک دې مور او پلار یو جینۍ ورکړه اوس بیا عقل دلته کار نه کوي ښه د زوی لو واغېشته او جینۍ په جینۍ خو چې د چا پیدا شي خو مخ یې تک تور شي خپی د مارونو قسم دی د مور او پلار لپاره په دې زمانه کې لور د زوی نه ډېره بختوره ده ټیک ته په زوی نه سب راغی زوی وارث شو دا خدای کار دی خو لور بختور شی دی ډوډۍ پردی خوري دوا خپل مور او پلار ته کوي او ډېر زامنه مو لیدل چې پلار او مور یې بوډاګان شي د هغې پلار بوډا مور او بوډا پلار خدمت بیا هغه واده کړي لور کوي او دا خپل بچی نه دا هم ډېر او واده کړي لور او چې په کور ناسته لور د هغه د پلار خدمت کوي په کور ناسته لور هغه خدمت کوي او پسې دواګانې کوي او پسې خیراتونه کوي او هغه زامن چې هغه مال یې ورته پاتې دی هسې د خلکو د شرم نه که کوي به خو لور نعمت دی د پلار او مور دپاره لور رحمت دی لور خدای ورکړه خیر ظاهر کې عرف کې خو واقعي د سړي کې راځي چې دا زما لور شوه علما لیکي د هغې لور په اولاد کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړه اوس هغه زوی خو که د وجلې خو ور الله ښه پوهېږي حسن تکرهو تا ته به یو شی بد ښکاري هغې کې به خیر اجعل الله فيه خیرا کثیرا الله پکې خیر اچوي لوی خیر دیوال مې ولې نیغ که ځکه مې نیغ که چې دا د دوو یتیمانانو دیوال او پلار یې مړ دی او دې لاندې خزانه پرته ده که دا پرېوتې وې تربورانو یې خزانه راغېسته په خپل منځ کې تقسیموله ما ته الله به نیغ کوله ما فعلته عن امري الله به نیغې که نو ما ته الله حکم وکړه چې نیغې که چې دا کله بالغان شي بیا به له خدای راوغورځوي خپله خزانه به راوبس په دې وجه مې کړي دا الله حکم وکړه پیغمبر ته ما فعلته عن امري ما نه دي کړی ما ته الله دا حکم دا وکړه ورنو دا د غیب علم نه دی ښه ولې حضور پاک څه وایي اوهو وددت ان موسی لو صبره یاره که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي ګوره پیغمبر ته هم د دې علم نشته رسول الله مبارک
هغه تم نشته. ام تمنا کوي امید لري چې که د صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې. خو د ما د خبرې مقصد څه دی؟ هغه دا چې یو الله دلې یو فیصله وکړي نو په هغې راضي شه. او که تا ته شر ښکاري اوهو دا خو نه شو، دوی بیمار شو، دوی بړ شو، مال لال، خزانه روکه شوه، ناجوړه شم، پلار ناجوړه شو، زه خو مونځ کوم، دا تکلیف ولې ورسېد، دا مصیبت ولې ورسېده، نو دا ظاهر کې تا ته مصیبت ښکاري خو دننه پکې ډېر لوی خیر پروت دی. خیر نه ته نه خبر، تا ته د هغه خیر پته نه لګي. بس چې خدای دې له کومه فیصله کړې ده په هغې راضي شه. ورده بما قسم الله لک، خدای چې کوم شی تقسیم کړی دی بس په هغې راضي شه. الله بس چې تا راک هغه ظاهري خو انسان له صدمه خامخا راځي، لیکن پړه کې به څه وی الله بس چې ته پې خوشحاله یې زه خوشحاله یم. رضا بالقدر، په تقدیر رضا. خدای بس تا به زما د دوی له لږ جون لیکلی و کړی، هېڅ خبره نشته. خدای تا به زما د ښځې لږ جون لیکلی و که نه، بس ټیک ته هغه مړه شو ده به مرم که نه. ته خو چې د مرګ نه خو مونږ خو د مرګ مری د ژوند مری نه دی راوړی. او خدایا به ټیک ته ده په دا لږه ډوډۍ به ګزاره کوو که نه. ښه د دنیا لږ ژوند دې تېر به شي. د مارونو اصل بنیاد یو بل شی دی. دا دنیا مونږ په دې وجود کې دونه را دننه کړې ده چې اوس جدا کېږي مونږ ورپسې خفه کېږو. حالانکې دنیا د فایدې شی دی خو په دې زړه کې به یې نه را دننه کې، باروبار به یې ساتئ. چې باروبار دی وساتله بیا څه نشته. یو مثال تاسو در کوم، دا کښتۍ ده، د کښتۍ بغیر د اوبو نه چلېږي؟ بې د اوبو نه کښتۍ که څوک کښتۍ د اوبو نه بار راوباسي نو کوم دی چلېږي؟ او که په اوبو کې دننه وي نو دا سمه ده، خو چې بار دې راوویسته او د انورونو والا ټک ټک اوبه چې وي ختمه به شي. د اوبو کې خوشحاله کښتۍ ژوند دی د اوبو سره دی، بار خرابېږي، د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي. خو د اوبه به باروبار وي نو والا به پکې دا وي. او که د اوبه پکې دننه راغلې وایه که نه کښتۍ به غرقېږي که به نه غرقېږي. نو دغه اوبو نه بغیر د کښتۍ ګزاره نه کېږي، لازمن به اوبو کې وي خو د اوبه به باروبار وي. او که دننه راغلې د کښتۍ تبی. دغه رنګې د دنیا د دې مال دولت بچو نه بغیر زمونږ ګزاره نه کېږي، خو دا به باروبار ساتو. که دا هم دې وجود ته را دننه کړل تبی کب نه دی، کب دا په اوبو کې دننه دی، بغیر د اوبو نه یې ګزاره کېږي. زمونږ یو مولوي صاحب دی، دا کب کې سړی وخوري نو بیا مو بس کي چې کب دی خوړه که نه نو اوبه به سکې 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 سکې. نو زمونږ یو مولوي صاحب دی، هغوی د دې کب په ژوند هم بې د اوبو نه ګزاره نه کېږي او په مرګ یې هم بې د اوبو نه کېږي. دی چې همدې دی هم د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي، او چې مړ شو نو هم یې بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي. هلته به وره به ورته ایږدی، هلته به ورته وره ایږدی، او چې دې وخوړه نو سکاو به سکاو به سکه، ژوند او مرګ کې اوبه غواړي. لیکن تاسو د کبانو والا نه تپوس وکړئ، د دې کب چې یو ساس کې اوبه هم تېرې شوې دي مري، دی به اوبه نه تېروي بلکل. ما یو ځای کې یو ځای ته تللی وم، نو هلته کې ما ته چا وی چې دلته په دې یو سړي او یو دوست و، هغه د کبانو فارم جوړ کړی. کبان یې ټول مړه شو. چې کبان یې مړه شو هغه په یو ګاونډي باندې دعوه وکړو دا تا ورته دارو اچولي. ما ته چا وي صلح وکړه ګنې خبره دښمنۍ ته رسي ټوپک یې راوباسه. خیر هغه چې ما تر څو رابطه وکړه بیا بل چا وله روغه کړې وه. نو زه تعزیت لاسې ورغلم، زه خو مو روغه بدله وکړو، دا شکر دی روغه خو شوه. دا څه چلو یاره ما ته یې وی چې مونږ خو دا ګمان وکړه چې دا دارو چا اچولي. وایي وروسته پته ولګېد چې دارو نو. نو په څه مړه شو دا کبانه لکه وی دا په دغه شپه ګلی شوې وه. نو مې ګلی وواله، وی نه نه دا خو د کبانو ماهرین هم بیا راوغوښتل. هغې وی چې دا کب کله ګلی وشي دا کب پې ګمان کوي چې دا څه ښه شی دی، نو خوله واده کې ویښ خوري. نو چې دا کب ګېډې ته اوبه لاړې دی مړ شوی. خدایا په ژوند او مر پې بغیر دا اوبو نه ګزاره نه کېږي، خو که خېټې ته اوبه لاړې تباه. دقه رنګې د دنیا نه بغیر زمونږ ژوند ګران دی، نه د بچي نه بغیر تېرېږي، نه د مال نه، نه د عزت نه، دا زمونږ ژوند دی، نه د روغ صحت نه. خو دا به باروبار ساتي، دننه به نه کې باروبار دی او دننه لاړ نو بس وایي خدای ته پې خفګان وي. دا نه چې د رسول الله مبارک جړلي ده په دوی باندې، خو زړه صابر آکاش بس خدای ته پې راځي زه راځي. خو چې کله دې وجود ته دننه کړه او دننه لاړ نو بیا صبر نه شي کولی، دا باروبار ساته. نو دا د رسول الله مبارک د حدیث یو پوټینی ټوکړه وه چې کوم شی د له خدای عمرونه تقسیم کړي دي تاله یې پکې حصه درکړه، خدای مال تقسیم کړی دی تاله یې حصه درکړه، خدای زامن تقسیم کړی دی تاله یې حصه درکړه، خدای عزت تقسیم کړی دی بندګانو کې تاله یې حصه درکړه، خدای کارخانې تقسیم کړي دي تاله یې پکې یو پوټینی درکړه، خدای ځمکې تقسیم کړي دي تاله یې پکې درکړه.
خدای مسلمانی تفسیر تعالی هم پکې اسلام یو حصه درکړه، بس په دې راضي شه. نو چې ته راضي شي نو خدای به دې مستغني شي. او فطري تقاضا هم دا ده چې ستا په زړه کې خود به خود په خپله غنا راشي، بې پروا به د کړو مصیبت نه به خلاص، او که نه سوچونه کې او فکرونه کې ټینشن ګولۍ به خورې. نو خدای چې کم کار ما ته سپارلی دی چې کوه کوم به، او چې کم کار ما ته وي مه کوه نو نه به کوم. او چې کم کارونه خدای ځان سره سپارلی دي زما اختیار پکې نشته او هغه وشي او مونږ ته ښه نه ښکاري، زه به صبر کوم. او که ته وایې دا خو نه شو نو دې پسې شاته یو لویه فلسفه ده. ما ته به ظاهر کې شر ښکاري، خدای ته به خیر ښکاري. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د شرونو نه وساتئ، الله ته هم د فتنو نه وساتئ، الله ته هم د آفتونو نه وساتئ، الله ته هم د مصیبتونو نه وساتئ. الله د دواړو جهانو خیر او برکت هم نصیب کړي.